ډیر زیات خطرناک دي ستاسو دپاره روغه ورځ کېناستل لکه څنګه رو ډبې د سګرټو څښل خطرناک دي. بالکل د ریسرچ مطابق که چیرې یو انسان ډیر زیات په کرسۍ باندې کیني نو د هغه په وجود کې هغه وینه کم چې بهاو کوي نو هغه ډیره زیاته سسته کیږي او د هغې بهاو کې فرق راځي او د دې سره د هغه په وجود کې 90% هغه انزایم کم چې د انسان په وجود کې دننه هغه غوړوالی سوځوي کم چې د انسان د موټاپا وجه جوړیږي نو دا انزایم 90% کار پرېږدي چې د دې د وجې انسان موټاپا شکار کیږي او د زړه او د شوګر د بیمارو هم شکار کیږي. نو ریسرچ دا ثابته کړې ده چې څوک ډیر زیات کینی روغه ورځ په کرسۍ باندې نو د هغه ته د شوګر او د زړه د بیمارو خطره وي. نو که چیرې تاسو په کرسۍ باندې ناستې زیات وي نو هر 10 منټو کې تاسو پاسېږئ او 2 منټه مزل خامخا کوي او پیدل ګرځېدل ډیر زیات فایدمند دي ستاسو د وجود د هر یو حصې دپاره. نو که چیرې خالص علاجي تاسو ته پکار وي نو تاسو موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه.